چې په دې شپه کې الله رب عزت د ټولو خلکو مغفرت کوي، لیکن و داسې کسان دي چې الله رب عزت داغو مغفرت نه کوي. دا و کسان کم دي. په غور سره اورئ کچري تاسو په دې حواله سره په دې ګناه کې مبتلا یو، په دې دینه فل فور چې کوم تاسو توبه استغفار وکړئ چې الله رب عزت خصوصي توجه کې خپل بندگانو طرف ته او دا اعلان کوي چې ای زما بندگانو څوک دې چې زمانه مغفرت وغواړي چې غماف کما داغه مغفرت وکما. او هغه نه علاوه فرمای الله رب فرمای چې څوک دې مصیبت ته پناه غواړي چې داغه نه غلط چې کوم دې د مصیبت نه نجات ورکما، او څوک دې زمانه رزق غوښتو والا چې داغه پر رزق یې فراوانی وکما. ټول نغټه خبره داغه چې الله حضرت زمونږ اساسو مغفرت نصیب کړي. بهرحال کچري په دې حالت کې الله حضرت زمونږ مغفرت نصیب کړي او په دې کال کې کچري الله حضرت زمونږ مرګ لیکلی نو یقیني طور پر دا زمونږ اساسو لپاره بیا د سعادت مرګ دی. د شو قدر یعنی د شعبان د 15 شپې چې کومه ته شبي برات ویل کېږي او په پښتو کې ته شو قدر ویل کېږي، د دې شرعي حیثیت ده. په دې باندې باندې خبره کو او په دې حواله سره ظاهره خبره د آیا په دې شپه کې واقع چې کوم خلک د دنیا نه تلو والدي د هغه په حواله سره لیکل کېږي چې فلا کس په د دنیا نزي، یا د هغې نه علاوه آیا واقع په دې شپه کې چې کوم خلک دنیا ته راتلو والدي داغو په حواله سره لیکل کېږي چې فلا به د دنیا ته راځي. د هغې نه علاوه آیا په دې شپه کې د رزق تقسیم هم کېږي چې فلا ته به څومره رزق ملاويږي، څومره مال او دولت به ملاويږي. د هغې نه علاوه په دې شپه کې الله رب عزت د کوم خلکو مغفرت کوي او د کوم خلکو نه کوي. په دې باندې ان شاء الله تعالی خبره کو ځکه چې زمونږ په معاشره کې ډېر شي خبرې داسې مشهور دي، لیکن موږ تاسو چونکی مسلمانان او اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات ته وګورو چې کومه خبره د نبی علیه الصلاه والسلام د تعلیماتو نه ثابت وي او پاغه باندې باندې صرف عمل کو هغه مخکې خورو، او چې کومه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو نه ثابت نه وي خلکو خپل تر مشهور کړي وي نو دا شانتي خبرې چې کوم دي داغه نصیب دا چې پاغه باندې بمنګا داغه پکړ کو داغه نه علاوه چې کوم خلک خوري نو داغه روک تام بم کو. بهرحال شبي براءت چې پښتو کې وتا شبي پښتو کې وتا شو قدر ویل کېږي. په دې شپې په حواله سره چې کوم فضایل دي موجود دي، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی فرمایي چې یو شپه ز ملاسو مد شپې او چې را پاسې د مسترګې می کولاو شي نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل بستر باندې موجود نو. زه پریشان شوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه شو، زبارته وتما نو چلاړه ما حضرت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت البقیع قبرستان کې موجود چې زلاړه من نبی علیه الصلاۃ والسلام ماته وی چې اے عائشہ نن د شعبان 15 شپه ده، یعنی د شو قدر شپه ده او په دې شپه باندې الله رب خپل بندگانو طرف ته متوجه کیږي او په دې شپه کې الله رب د ډیرو خلکو مغفرت د دې حدا پورې څنګه چې د بنو کلب بيزيدي د هغه د وختونه هم د زیاتو خلکو مغفرت الله رب په دې شپه کې کوي. یعنی قبیله بنو کلب دا یو قبیله و داغه به ډیر زیات بيزي وي، یعنی د شمار نه زیات وي. نو په دې کې کثرت مطلوب دی، یعنی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډیر په کثرت سره الله رب عزت چې خپل بندگان دي د هغه مغفرت کی د ليله القدر په شپه باندې. دغه شانتي په یو حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې شپه کې الله رب عزت د ټولو خلکو مغفرت کوي، لیکن و داسې کسان دي چې الله رب عزت داغو مغفرت نه کوي. دا و کسان کم دي. په غور سره اورئ کچري تاسو په دې حواله سره په دې ګناه کې مبتلا یو، په دې دینه فل فور چې کوم تاسو توبه استغفار وکړئ. اول مشرک چې کوم کس د الله رب العزت سره شریک دی راوي شرک کوي نو الله رب عزت په دې شپه کې داغه مغفرت نه کوي. دویم هغه کس چې د مور خپل نافرمان وي، چې کوم کس د مور خپل نافرمان وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دې شپه کې چې په دې کې الله رب عزت د ډیرو خلکو مغفرت نصیب کوي، لیکن کچری د مور خپل نافرمان وي نو الله رب عزت داسې انسان مغفرت نه کوي. کچری تاسو کې سو کوم اوري تاسو او مور خپل چې کوم دي تاسو ناراض وي خفوي نو تاسو خپل مور خپل راضي کې کني چې کني په دې شپه کې په دې مبارک شپه کې ګوره مغفرت نه نصیب کیږي. د هغې نه علاوه دریم هغه کس چې کوم کس په زړه کې کینه ساتي، د حسد او د کینه چې کوم دا یو ډیر غټ روحاني مرض دی زمونږ خاص کر کې پښتنو په دې ژوند کې دا کینه کوټ کر کې چې کوم دی دا موجود وي نو د کوم انسان په زړه کې کینه موجود وي د بل مسلمان لپاره نو الله رب العزت د ليله د شب برات په شپه باندې داغه مغفرت نه کوي. نو کچري تاسو په زړه کې چاته کوټ یا کینه موجود وي نو دا زړه نه صفا کوي
کنه الله رب عزت ګره مغفرت نه نصیب کړي داسې انسان. دغه شانتي سلورم نمبر شرابي چې کوم کس د شراب او عادي وي شراب سکي نو الله رب عزت د دې شراب او د ګناه په وجه باندې د داسې انسان مغفرت د شب برات په شپه باندې نه کوي. دغه شانتي پنځم نمبر هغه کس چې کوم کس قاتل وي یعنی د قاتل انسان الله رب العزت په دې شپه کې مغفرت نه نصیب کړي. د هغې نه علاوه شپږم نمبر هغه کس چې کوم کس خپل پیسې چې کوم دی هغه کته راکاږي هغه پوند د پوند لاندې چې کوم دی هغه پیسې په ځان پسې راکاږي نو چې د کوم خلکو د پیسې د تخمو د لاندې ځوړندې وي نو یقیني طور پر داسې انسان ګوره الله مغفرت نه کوي. نن سبا کې موږ تاسو ګورو د هر سړي چې کوم پیسې د هغه د پخپو کې پرتی وي دا څه معمولی جرم نه دی دا ګناه کبیره دی. څنګه چې په مانځه کې اکثر امام حضرات وایي چې بھائی خپل پیسې براکړي دا صرف په مانځه کې نه دی بلکې د مانځه نه هټ کې هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرمان چې مفهوم دی هغه دغه دی چې کم کس دا پیسې د لاندې لټکاوي نو داسې انسان الله مغفرت نه کوي بلکې داسې انسان به جهنم ته ځي دی به جهنم ته ځي دا د جهنمي نشانې ده. نو که چېرې تاسو پیسې د پوندو د لاندې راکاږئ په ځان پسې پیسې چې کوم دی کته کړي تاسو او دا ډوکې چې کوم دی د د لاندې نو یقیني طور پر ګورئ د داسې انسان الله مغفرت نه کوي. دا که چېرې ستاسو عادت وي دا عادت ختم کړئ او په دین او په اسلام باندې چې کوم دی عمل شروع کړئ. او دغه شانتي وم نمبر هغه کس چې کوم کس چغلخوري کوي چې کوم کس د یو خبر علي بل ترسي د بل نه بل ترسي یعنی فسادات جوړي چغلخوري کوي نو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې د شب برات پښپا باندې د دې کس هم الله حضرت مغفرت نه نصیب کړي. بهرحال کچري دا خامیانه په تاسو کې موجود وي د دې نه توبه استغفار وکړئ او آینده لپاره د دې ګناهونو ځان وساتئ او بالخصوص دغه شپې نه مخکې ځکه چې اوس راتلو والا د دوه درې ورځې ته پاتې دي د شب برات شپې ته د هغې نه مخکې د دې ګناهونو هر قسم له ګناهونو چې کوم تاسو توبه استغفار وکړئ چې تاسو په دې کې مبتلا یې. د هغې نه علاوه یقیني طور پر په دې شپه کې د احادیثو نه دا ثابت دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه چې کوم کس دنیا نه تلو والا وي نو په دې شپه کې د هغو ولیکلی شي چې بھائی فلا 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 دا خلک چې کوم دی دا کسان به په دې کال کې د دې دنیا نه ځي یعنی د پوره کال چې کوم لیست دی هغه فرشتو ته په دې شپه کې حواله کېږي یعنی چې دا کسان دیو چې کوم دی په دې کال کې دننه د دو خاتمه کېږي دوبه د دنیا رخصت کېږي. د هغې نه علاوه چې کوم کسان دنیا ته راتلو والا وي د هغې په حوالې سره هم کاته د فرشتو ته میلاو شي چې بھائی فلا فلا چې کوم کسان دي دا به د دنیا ته راځي. د هغې نه علاوه د رزق په حوالې سره هم الله رب العزت رزق مقرر کړي مال او دولت چې چاته به څومره مال چاته به څومره رزق میلاویږي د هغې تعین هم په دې شپه کې وشي په دې کال کې به فلا ته څومره رزق میلاویږي. نو سبا کې موږ اکثر چې کوم دی منډې تړلي پریشانه شو چې یار فلا ته دومره میلاو شو فلا ته نو یقیني طور پر دا د الله رب عزت طرف نه وي. موږ تاسو چې کوم دی د دې مکلف چې موږ به صرف محنت کو کوشش وکړو باقي چې کوم رزلټ دی رزق مال او دولت هغه د الله رب عزت په لاس کې دي چې هغه چاله څومره ورکړي نو هغه ټول حساب کتاب په دې شپه کې کېږي. او دغه شانتي په دې شپه کې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله رب عزت خصوصي توجه کې خپل بندگانو طرف ته او دا اعلان کی چې ای زما بندگانو څوک دې چې زمانه مغفرت وغواړي چې هغه معاف کما دا هغه مغفرت وکما. او د هغې نه علاوه فرمایي الله رب فرمایي چې څوک دې چې مصیبت نه پناه غواړي چې دا هغه نه هغه چې کوم دې د مصیبت نه نجات ورکما او څوک دې زمانه رزق غوښتو والا چې دا هغه په رزق کې زه فراواني وکما. نو په دې شپه کې یا د دې شپې نه مخکې په کار دار چې موږ د الله رب عزت ته توبه استغفار وکړو الله رب عزت نه وغواړو د الله رب عزت په خزانو کې څه قسم له کمي نشته. او بیا حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې په دې شپه باندې تاسو چې کوم دی ذکر کوئ عبادت کوئ او د ورځې چې کوم دی روژه نیسئ. ظاهره خبره ده چې موږ د په دې شپه باندې د الله رب العزت مخې ته جړا کو فریاد کو توبه استغفار وکړو د ګناهونو معافي وغواړو د نوافل اهتمام وکړو نفل چې عبادت ته دا په تنهایی کې کېږي داسې نه چې موږ جماعتونو څنګه چې بعض خلک په جماعتونو کې چې کوم دی لګیایي باقاعده پوره شپه نعتونه وایي یو ماحول جوړ کړی نفلي عبادت چې کوم دی دا نفلي عبادت دا د جمع شی نه دی بلکې دا په کور کې ځان الګ په تنهایی کې د شپې الله رب عزت مخې ته چې کوم دی مصلی وغواړئ او د الله رب عزت مخې ته وجاړئ او د الله رب عزت مخې ته خپل فریاد کېدوئ ای الله زما دا مشکلات دي دا د پریشانیانې دي رزق په حواله سره دي یا نور څه دي مصیبتونه دي تکلیفونه دي
تنګیانې دي په دغه حواله سره د الله حضرت مخې ته وجاړئ نو الله رب العزت په دې شپه باندې بیا فراواني کی سمجھ کې خبر راځي الله حضرت په خپل اعلان کې څوک دې زمانه مغفرت غواړي زه معاف کوم څوک دې چې مصیبتونو نه پناه غواړي غنه د مصیبتونو نه نجات ورکم څوک دې رزق کې فراواني وخت والا چې داغه په رزق کې فراواني کوم په دې شپه باندې په خپل پروردګار عالم دا اعلان کې نو پکار دادا چې موږ په دې شپه باندې ځان د نفل او د ذکر اذکار اهتمام وکړو او د الله رب عزت نو غواړو او توبه استغفار وکړو ځکه چې په دې شپه باندې نامه اعمال هم پیش کیږي سمجھ کې خبر راځي نو دغه نه علاوه په دې شپه باندې ظاهر خبره د باز شیزونه داسې دي چې زمونږ په دې معاشره کې دي یا دغه شانتي باز خلک چې کوم دي هغه آتش بازی وغیرہ کې دغه نه علاوه موږ چې واړو پای وخت به د ور چې کوم لمبو ولا ګینونه دي هغه به چې کوم دي اسمان ته ورزولو دا به ورسم نو د دې صح حقیقت نشته بلکې موږ له پکاردار چې دي رسولو د دې رواجونو ځانو ساتو بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره تعلیمات په هغه باندې عمل وکړو او ډېر شي خلک داسې چې په دې شپه باندې باقاعده په جماعتونو کې اجتماعي طور پر نفلونه کې جماعت کې نو د دې سم حیثیت نشي دا ټول بدعات دي دا غي نه علاوه په دې شپه باندې باس خلک قبرستانونو ته ځي الته کې باقاعده چراغا کې دغه شانتي الته کې د ګلونو چې پتی دي هغه په قبرونو باندې اچي یو میله جوړ کړي نو د دین څخه شرعي حیثیت نشته چې تاسو په دې شپه باندې باقاعده میله جوړ کړئ دغه شانتي اجتماعي حواله سره تاسو یو اجتماع جوړ کړئ نو پکاردار چې منګه هغه عملو کې چې کوم دین اسلام شریعت په کوم حواله سره منګه تاسو رهنمایي کړل په دغه حواله سره تاسو ما دما خبره کې خوله چې عبادت کوي په دې شپه باندې پکار دي نو پکاردار چې منګه سوګو په دې باندې ځانا تنهایی کې چې د الله حضرت مخې ته مصلی وغړو جای نماز وغړو د الله حضرت مخې ته ودرېږو او الله حضرت مخې ته خپل فریاد پېښ کو او توبه استغفار وکړو نو ان شاء الله تعالی په دې شپه کې به الله رب عزت منګه تاسو نه صرف مغفرت نصیب کړي بلکې څومره مصیبتونه دي هغه الله حضرت لري کې او الله رب عزت د رزق تنګي په حواله سره څومره پریشانیاں دي هغه به ختمي او په رزق کې په مال او دولت کې به اضافه ممکن او دا غینه علاوه الله رب العزت با چې کوم دې ټول نغټه خبره دغه چې الله حضرت زمونږ اساسو مغفرت نصیب کړي بهرحال کچري په دې حالت کې الله حضرت زمونږ مغفرت نصیب کړي او په دې کال کې کچري الله حضرت زمونږ مرګ لیکلې نو یقیني طور پر دا زمونږ اساسو لپاره بیا د سعادت مرګ دی او کچري موږ دغه شان دي راخپتی رکو نو صرف په کې چې کوم دې موږ توبه استغفار وکړو نو عبادت وکړو الله حضرت چې کوم دې معافي وغواړو او دا چې کوم ګناهونه دي چې کوم ګناهونه په بدولت باندې الله حضرت په دې شپه کې داغو معافي نشته د دینه توبه استغفار وکړو د دینه چې کوم دې ځانونه ساتو او مستقل په دغه ګناهونو کې اخته نو یقیني طور پر بیا د زمونږ اساسو لپاره غټ د خسارې خبره ده الله رب عزت موږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته